بعضې اوقاتو کې دلته مسافرین راځي موږ سره اوبه موجودې نه وي دې ولې ته کینې په دې ولې کې بول هم راځي مړه کړي چرګان هم پکې راځي او تاسو په خپله په سترګو باندې ګورئ او بله ورځ همدې کې یو مردار حیوان را روان و او موږ ښکته هغه ځای کې پکې اودسونه کول نو که موږ دپاره یو صحي اوبه یو کویه وکنل شي نو زموږ به دا مشکل حل شي خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان د شمل ورو ظلمو کور دای خایستا افغانستان خایستا افغانستان د شمل ورو ظلمو کور دای خایستا افغانستان خایستا افغانستان په غیرتونو یې ګواه د تاریخونه خایستا افغانستان خایستا افغانستان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ماجد شته خو ستونزه یې شی ده د صحیح اوبو بمبه پاکې اوبه د اوداسه اوبه دا پکې نشته. ماجد یې ښایسته را جوړ کړی دی. کومې اوبو نه چې استفاده کوله تاسو به کتلي وي چې واله ده. په واله کې هر شی راځي، ګندګي راځي، بولې راځي، هر څه پکې راخوشي. نه په دې اودس کېږي، نه د څکلو دي او نه د استفادې دي. د ګوتو په شمار ورځې دي او د خدمت ورځې دي. سترګې پټې شولې د خپل اعمالونو سره به ځو چې سم کړي دي په ژوندانه باندې. که صدقه نشو کولی، ښه اخلاق، ښه ګذشت، ښه ګاونډیتوب دا خو په وس کې ده. کوشش او موخه الحمدلله چې مسلمانان یو او بیا مؤمنان یو او د خوږ پیغمبر اخلاق ځان کې ژوندي کو. داسې اخلاق چې نور خلک موږ او تاسو ته متاثره شي. د مشر سره خبرې کوو چې دی کومه څه اوبه استفاده کوي دا به هم تاسو وګورئ او د مشر د خوله نه یې واورئ او تر دې دم ګړۍ پورې دی اودس په څه کولو او استعمالول یې کومې اوبه. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وعلى آله وخلقه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وجعلنا من الماء كل شيء حي. زما د ایمان او عقیدې ورونو موږ او تاسو چې دلته دا مشران د دې جومات مربوط سپینګیري کشران مشران راغونډ شوي یو د دې دپاره راغونډ شوي یو چې موږ د مسجد دپاره کویې نه لرو، صحي اوبه نه لرو. بعضې اوقاتو کې دلته مسافرین راځي موږ سره اوبه موجودې نه وي دې ولې ته کینې په دې ولې کې بول هم راځي مړه کړي چرګان هم پکې راځي، هر رقم حشرات پکې را رواني. خو چون موږ سره اوبه نه وي نو زموږ ډېره شد ضرورت دی یو ساته یو کوهي ته چې اته خیره بنسټ نه غوښتنه لرو چې موږ دپاره یو کوهی وباسي او زموږ دا مشکل حل شي. قدرمن مشر خبرې وکړلې وایي دلته په دې واله کې دې کې چرګان چټلي مرداري هر څه را روان وي. ماجد ماشاءالله ډېر یو ښایسته جومات را جوړ شوی دی. دې کلي خلکو خپله خواري کړې ده،
خپل د خولو ډوډۍ نه مې کړې ده که ولم 2 روپۍ کور ته ګټه راوړې ده 1/2 روپۍ په دې ماجد ته استعمال کړې ده دا کوم موسسې کوم بل چا نه دی جوړ کړی دی الحمدلله مسلمانان دي او مؤمنان دي بهترین ښه خلک هغه دي چې په کلي کې یو ښایسته ماجد ولري او دی خلک هوښیار دي په هغې دنیا کې سرمایه ګزاري کړې ده ځان لپاره ماجد فرش هم نه لري تاسو ته به ښکاري فرش نه لري ښایسته افغانستان رڼا د سپینې سولې راوړه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان دا مسجد چې دی مونږ چې جوړ کړی دی زمونږ نوره وسه نه کېږي د دې جومات ته زمونږ فرش ته ضرورت دی چې مونږ ته فرش وایي او دا جومات رنګ شوی نه دی مونږ ته د جومات رنګ کې لاسپیکر نه لرو که لاسپیکر چې ته مونږ ته دلته ولګېږي دا د اویاتې کورونو مسجد دی نو ټول به اذان واوري او په جمع باندې به مسجد ته راشي او په جمع باندې به لمونځونه وکړي نو من بنا لله مسجدا بنا الله بیتا فی الجنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چا په دنیا کې د الله جل شانه یو کور آباد کړ نو الله جل شانه به ورته په آخرت کې غټه ماڼۍ یا یو بیت کور آباد کړي نو زمونږ دغه غوښتنه وه او دغه غوښتنه زمونږ ومنئ دغه ضرورت مشر چې کومې خبرې وکړې واقعیت وایي رښتیا و مسجد نوی جوړ کړی دی رنګ او روغنې پاتې که چا مسجد کې ښایسته باغچه جوړه کړه که چا رنګ ورکړو که چا ښکلی کړو که چا شیشه ورته واخیستله الله رب العزت په جنت کې باغچه جوړوي د دې فرش ضرورت شته او د دې دپاره مهم مایک دی لاسپیکر دی رښتیا ووایي که اذان وشي شاوخوا ټول کورونه به خبر شي جمعې ته به راځي 5 ټایمه ضرور دی زموږ او ستاسو پیسې باید کوشش وکړو چې په ښه لاره استعمال شي د دې نه سوچ وکړو او د دې نه فکر وکړو هغه پیسې چې موږ او تاسو مصرفوو 100 روپۍ د الله په لاره کې استعمال کړي دي او 100 روپۍ د الله تعالی د بندګانو لپاره استعمال کړي دي او 100 روپۍ مو په خپل ځان استعمال کړي دي ان شاء الله د دې چې کومې اوبه استعمالوي هغه تاسو سره شریکوو او صحیح اوبو بمبه شروع کوو کوشش وکړو موږ او تاسو چې هر څه په وس کې وي د دې مسجد کې باید مرسته او کومک وکړو ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایه تل لرې ودان دا حشرات پکې را روان دي او دا اوبه زموږ د مسجد دپاره د اودسونو دپاره یا د لمبا کولو دپاره د استعمال وړ اوبه نه دي او تاسو یې په خپله په سترګو باندې ګورئ او بله ورځ همدې کې یو مردار حیوان را روان او موږ ښکته هغه ځای کې پکې اودسونه کول نو که موږ دپاره یو صحي اوبه یو کویه وکنل شي نو زموږ به دا مشکل حل شي او الله دې تاسو ته نعمت خوشحاله اوسئ کور ودان خیر سي کور ودان کوم ځای انتخاب کړی دی زه کوم ځای انتخاب زه هم انجینر صاحب هغه انتخاب کړی دا ځای څه نومیږي دا ځای کوزه درګلۍ کوزه درګلۍ او دا مسجد څه نومیږي دا مسجد حضرت عمر فاروق حضرت عمر فاروق مسجد ان شاء الله دا به شروع کوو تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ په غیرتونو یې ګواه دي تاریخونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایه تل لرې ودان دا د ګلو ګلستان خدایه تل لرې ودان الحمدلله مسجد شریف د صحیح اوبو بمبه افتتاح کوو د هر څه نه مخکې موږ او تاسو ټول کارونه په بسم الله او د قرآن په تلاوت تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. د دې کوی افتتاح کیږي الله پاک د ټولو انسانیت ټولو خلقو د توفیق ورکړي چې دا رقم کویانو باسي صدقې جاریه د پلونه جوړ کړي دا رقم نور صدقې وکړي فعلا چې دا کویا وزي الله جل شانه دې د دې ثواب صدقې جاریه ډاکټر زین العابدین ممتاز ته ورسي او الله پاک دې ټول عالم اسلام امت مسلمه څومره چې دې الله پاک دې ټول ته دې ثواب او اجر ورسي صلی الله تعالی علیه جزاک الله خیر. خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان ډولۍ د امن ورته راوړه خایستا افغانستان خایستا افغانستان ډولۍ د امن ورته راوړه خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا ستا در کې مونږ ولې د لاسونه خایستا